سپینغر ولسوالۍ کې شل کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. د ننګرهار سپینغر ولسوالۍ اړوند وچ کوټ سیمې صاحبزادګانو کلي دوه کورنیو ترمنځ شل کلنه دښمني د قومي مخاورو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. د اسلامي امارت له راتګ سره سم په افغانستان او په ځانګړي توګه ننګرهار کې د لویو ټبرونو او کورنیو ترمنځ اوږدې درنې شخړې او دښمنۍ په دوستۍ بدل شوي چې خلک یې د دې نظام یو کرامت هم ګڼي. د دغه جوړو په دوام کې نن د جمعې پر ورځ د ننګرهار سپینغر ولسوالۍ وچ کوټ سیمې صاحبزادګانو کلي عبدالرحمن پاچا او موسی خان پاچا کورنیو ترمنځ شل کلنه دښمني د شپږو تنو منځګړو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه. د عبدالرحمن پاچا د کورنۍ غړی صفت الله چې په دغه بدۍ کې پلار د لاسه ورکړی داسې وایي: 18 کاله مخکې زموږ بدي شروع شوه. ګڼ شمېر تاوانونه او زیانونه مو پکې ولیدل. ویره او ترس کې ژوند و. اوس چې قومي مخاورو د جوړې فیصله وکړه ترې خوشحاله یو او مننه ترې هم کوم. راتلونکي کې د دغو مشرانو فیصلې ته احترام کوم او زمونږ له اړخه به هیڅ چاته زیان نه رسي. الرحمن الرحیم. نوم مې صفت الله دی چې د دغې بدۍ یو زیانمن شوی نفر یم چې پلار مې هم کې د لاسه ورکړی دی. 20 کاله اوس چې موږ په یېره کې ژوند تېر کړی دی او ډېر سره د غم په ټغر کېناستو او خصوصا اوس ډېر خوشحاله یو او د قومي مخمرو مشرانو نه او الله دې خوشحاله لري چې موږ یې د سره خوشحالۍ په ټغر کېنولو او اتفاق او اتحاد یې رانصیب کړو. او زما د ټولو نن دا خواهش دی چې د بدۍ او د لانجې او د یېرې د ژوند نه هېڅ نه جوړېږي. ټول سره د خوشحالۍ په ټغر کېنو او د ورورولۍ ژوند اختیار کړو. او د خپلې د کورنۍ په نمایندګۍ زه ټول له ډاډ ورکوم چې انشاءالله چې آینده به هېڅ مشکل نه پېښېږي او نه به کوم زیان رسېږي انشاءالله. همدارنګه موسی خان پاچا هم د یادې بدۍ او دښمنۍ له امله د شوو زیانونو خبره وکړه او زیاته یې کړه چې له دې وروسته به د تیر په څیر خپلو تره زامنو سره مړی ژوندی پالي او نور به هېڅ چاته زیان نه رسوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه موسی خان پاچا د وچ کوټ د سپینغر ولسوالۍ د سبزادګانو کلي اوسېدونکی. محترمه، موږ د دې معاملې څه 18 کاله زیات او کم کېږي چې دا مسله را پیدا شوې. په دې کې زه ډېر نسخانونه ورسېده، موږ هم ولیده، دوی هم ولیده. خو اوس د الله په کرم او رحم باندې په دغه 15 مشرانو باندې د باید دا مسله دغې ځای له ورسېده چې روغې جوړې ته ورسېده. په دې باندې موږ فخر کوو، په دې مشرانو باندې موږ په دې مشرانو باندې ویاړ کوو. موږ دا ویو چې الله د هر چا له همدغسې نیک مشران ورکړه چې دغسې مسلې غټې غټې مسلې راوړي که او ختمې شي او د ورورۍ او د دوستۍ په ټغر کښېني. نور انشاءالله چې زموږ دغه تره زامن دي دغه روغه جوړه چې وشي انشاءالله دې نه وروسته به موږ په یو ټغر کښېنو، په یو به پاڅو خیره او زموږ مړی ژوندی به هماغسې لږ زړه په زړه چې وي انشاءالله چې دا وړکي به یې هم دغسې کوي او زموږ د طرفه به انشاءالله چې هېڅ ستونزه دې کې نه پیدا کېږي. خدای دا نه کړي چې موږ ستونزه پیدا کړو. د ولسي جرګې پخوانی استازی او د دې جرګې مخکښ منځګړی ملک اسمت الله شینواري د جرګې په هکله وویل: موږ د خواوشا یو کال را په دې خوا د دې شل کلنې دښمنۍ د ختمولو لپاره کوششونه وکړه. کال وړاندې مو د 10 کالو لپاره ډزبندي او تیږه کېښوده او نن مو دا د دواړو کورنیو ترمنځ روغه جوړه د ملګرو او دواړو کورنیو مشرانو په خوارۍ او مهربانیو د الله د رضا لپاره وکړه. چې تقریبا دغه بدي د 18 یا 19 کاله مخکې پیښه شوې وه. دا د ځمکې په سر باندې پیښه شوې وه چې دواړو طرفتونو ته پکې 6 کسان شهیدان شوي او 2 کسان پکې زخمیان شوي وو. بیا نورې جرګې هم پکې ډېرې شوي وي خو تقریبا د نن نه یو کال 18 ورځې کم یو کال مخکې موږ په دوی کې د 10 کالو دپاره ډزبند وکړ. چون دغه ډزبند زموږ د جرګو او د مرکو دغه اصول دي چې په کومه موضوع کې یا په کومه لانجه کې چې مړی شوی زخمي شوی هغې کې په دواړو طرفونو باندې فشار راوړ کېږي، ډزبند په کېږي چې موږ په عامه اصطلاح ورته تیږه وایو، تیږه یې ښود کېږي. موږ دغه تیږه تقریبا یو کال مخکې کېښوده خو موږ د ټولې لانجې د حل وکونه اخیستي وو
همغه وه چې دغه ډېر وخت خپلوانو د دوستانو د دې جرګې د دوی د فشارونو او د غوښتنو په نتیجه کې موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه کورنۍ ټوله خپله عفه اعلان کړه، ان د الله او ان د رسول اعلان کړي، د یو شي په مقابل کې هم نه دی اعلان کړي، چې دا دی نن به تاسې هغه پرېکړه لیک او فیصله خط ټول په خپلو سترګو وګورئ، دغه ځوانان او دغه د دواړو کورنیو مشرانو یا د هغوی په نمایندګۍ به خپله دغه بیان وکړه چې موږ یو بل سره تره زامن یو، ورونه یو سره، یو اشتباه شوې وه، اشتباه په هر شي کې راځي، په دې موضوع کې هم دا قصدي نه وه او اشتباه شوې وه او د اشتباه په دغه کې بس دوی عفه سره وکړه، تیر په تیر او هیر پیر او خپل کلیوالي او خپل د تره زویتوب ژوند به انشاءالله چې د دې نه وروسته شروع کاندي. د همدې روغې کولو لپاره په وچکوټ سیمه کې لویه قومي غونډه هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو ولسوالیو قومي مشرانو، عالمانو او ځوانانو سربیره پکې حکومتي چارواکو هم ګډون کړی و. غونډه کې ویناوالو د روغې جوړې او وقفې په درنښت خبرې وکړې او له منځګړو یې مننه وکړه چې یا د فیصلې په عادلانه توګه ترسره کړه. دغې غونډې ته د ننګرهار ولایت ګڼو ملکي ادارو رئیسانو او یو شمېر ولسوالیو ولسوالانو سربیره د دې ولایت مرستیال والي احمد سعید بنوري هم راغلی و چې غونډې ته د وینا پر مهال د دواړو کورنیو د دښمنۍ ختمونکو جرګیزو څخه مننه وکړه. وی ویل چې د ولسوالیو ولسوالانو او نورو ملکي ادارو مسؤلینو ته هدایت ورکوم ترڅو د ولسونو ریښتینو استازو ته په درنه سترګه وګوري او ښه چلند ورسره وکړي. نوموړي همدارنګه په ولسونو کې د ستونزو او منازعو حل لپاره په یو ګډ کمیسیون جوړولو ژمنه هم وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. نن سپین غر ولسوالۍ د وچکوټ د سبزادګانو په کلي کې تاسو د دې شاهدان وئ چې الحمدلله د قومي خلکو په هڅو باندې او د اسلامي امارت د مسؤلینو په همکارۍ باندې د دوو کورنیو ترمنځ تقریبا دا 20 کاله کېږي چې دښمني وه او دواړو طرفونو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د دوی په هڅو باندې نن دا پای ته ورسېده او دا دومره ټول د شپږو ولسوالیو د شینوارو او د مومندو د خوږیاڼو دا قومي مشران ټول راغلي وو. نو تاسو خپله باندې ولیده چې الحمدلله دا د خیر فیصله وشوه. آینده کې مو هم د خپلو قومونو د ولسونو نه او د خپلو مسؤلینو نه مو دا غوښتنه ده، دا مو ورته توصیه ده او هدایت مو دی ورته چې دغسې شخړو ته د پای ټکی کېږدي او هلې ځلې وکړي، شپه ورځ په ځان باندې یو کړي. نو انشاءالله په آینده کې هم چې هغه په خوږیاڼو کې وي، که په شینوارو کې وي، که مومندو کې وي، که په نورو په ننګرهار کې اقوام اوسېږي په هغوی کې وي، نو دغسې شخړو ته به انشاءالله د قومي مشرانو په هلو ځلو باندې او د اسلامي امارت د مسؤلینو په همکارۍ باندې د فیر ټکی ږدو او زه به انشاءالله هر روغ جوړ ته په خپله باندې ورځم. د غونډې وروستۍ برخه کې د دواړو لوریو څلور تنه د قومي مخورو لخوا ورغاړې ویستل شو او د فیصلې خط هم ولوستل شو. د یادونې وړ ده چې د ته ورته 2 اونۍ وړاندې د اچین ولسوالۍ عدلخیلو سیمه کې هم د قومي منځګړو په هلو ځلو د دوو لویو کورنیو ترمنځ پخوانۍ 10 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوې وه.